बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ैम एजाज यूसुफ कतुनको په نننی ویلاګ کې به زه تاسو ته د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کوم کړکېچ روان دی په دې کې تازه ترین او اهم ترین معلومات تاسو سره شریکوم د پروګرام باقاعده اغاز نروان دي تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ باکس کې خپل کمنټ ولیکئ چې ما ته پته لګي چې تاسو په حالت حاضر باندې او د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کوم جاری کړکېچ دی په دې باندې تاسو تاثرات او آرا سدي کتونکو اهمترین خبر نه به زه سټارټ علم د امریکې نامتو خبري اداره CNN انکشاف کړی دی چې فرانسیسي حکامو دوی ته دا ویلي دي چې پاک بھارت بیګا چې کوم کړکېچ شوی دی دواړو ایرفورس ترمنځ او دغه رنګ د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم جړپونه شوي دي بیګا د شپې څنګه چې هندوستان حمله کړې وه پاکستان د خپل سالمیت تحفظ لپاره چې کوم دی جوابي کاروي کړې وه په دې کې فرانسیسي حکامو دا ویلي دي چې په دې کې یو رافیل طیاره راغورځول شوې ده کتونکو پاکستان دا کلیم لري چې په دې حمله کې 3 رافیل طیارې راغورځېدلې دي انټرنیشنل میډیا او دغه رنګ یو شمېر نور چارواکي هم وایي چې د یو نه سیوا رافیل طیارې راغورځېدلې دي یقینا چې دا د فرانس لپاره ډېر د هضمیت او د امبیرسمنټ مقام دی ځکه چې دا فرانس هغه ملک دی چا چې به توهینامیز حاکې شایع کولې پاکستان او دغه رنګ اسلامي دنیا نورو مشرانو به فرانس ته منتونه کول چې تاسو د ازادي اظهار رای په نوم باندې تاسو دا قسمه توهینامیز حاکې مشایع کوي خو بهرحال زه به راځم خپل سبجیکټ طرف ته چې نن هغه فرانس چا چې په خپله ټیکنالوژي باندې ډیر زیات غرور کولو د هغوی غرور په خاورو کې میلاو شوی دی او د هغوی جدیدترین رافیل طیاره په بھارت کې راغورځولې شوې وه او د دې حکام فرانسیسي چارواکو په خپله هم کړی دی کتونکو د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې په بیګاني کړکېچ کې نه په بیګاني جړپونو کې د پاکستان کې چې کله بھارت حملې وکړلې نو په هغې کې تقریبا 26 پورې عام کسان شهیدان شول او تقریبا 40 پورې عام کسان جوبل شوي دي په کې زنانه او ماشومان هم شامل دي یقینا چې پاکستان د خپل سالمیت بھرپور دفاع کړې ده او جوابي کاروایی کړې ده او تقریبا 15 هندوستاني جهازونه راغورځولي دي په دې کې ویل کېږي چې 3 رافیل تیارې دي کوم چې جدیدترین تیارې دي څنګه چې به مودي په 2019 کې خبره کوله که بھارت چرته رافیل تیارې ترلاسه کړې نو پاکستان له به موږ شکست ورکو او موږ له به هیڅوک شکست رانه کړي نن هغه بھارت دی او هغه رافیل تیارې دي هغه راغورځېدلې دي په بھارت کې دننه او چې کوم دی یقینا نه صرف د فرانس لپاره بلکې د ټول مغرب لپاره ډیر د امبیرسمنټ او ډیر د شرم مقام را پیدا شوی دی د دې نه علاوه میګ 29 چې ورته ویلی شي اهمترین د بھارت په ایرفورس کې اهمترین طیاره ده دا راغورځولې شوې ده دغه رنګ SU-30 کوم چې یو بل جدیدترین لړاکه طیاره ده د بھارت سره هغه هم راغورځولې شوې ده د دې نه علاوه یو ډرون جدیدترین ډرون د بھارت راغورځول شوی دی دې ته ویلی شي هیر 1 ډرون ورته ویلی شي او یقینا چې دا ډیر زیات قیمتي او جدید ډرون دی هغه هم چې کوم دی وړګی د دې نه علاوه زه به لږ ذکر کوم چې د پاکستان او بھارت ترمنځ چې کوم کړکېچ دی پاکستان په باقاعده توګه د هندوستان نه د انتقام اخیستلو اعلان کړی دی کتونکو DGSPR نن پریس کانفرنس کړی ما دغه پریس کانفرنس کور که ما واورېده په هغې کې په اینډ کې هغه دا ویلي دي چې کوم بھارت ته چې کوم جارحیت کړی دی د دې له به موږ بھرپور جواب ورکولی شي او د وخت او د مقام تعین به موږ پخپله کوو یعنې په کوم وخت په پاکستان حمله کوي په کوم مقام به حمله کوي د دې تعین به پاکستان کوي او یقینا چې دا به یو ډیر زیات عجیبه پکچر مخې ته راشي چې پاکستان جوابي کاروایی وکړي کتونکو دا یو نیچرل شی دی ځکه چې پاکستان بیګا د پاکستان د سورنټي وایلیشن شوی دی بھارت چې کوم دی د پاکستان د سالمیت چې کوم دی هلاپورزي کړې ده پاکستان اگر چې کاروایی کړې ده په خپله دفاع کې کاروایی کړې ده خو د بھارت چې څونه نقصانات کړي دي او د هغوی په میډیا کې چې کومه چرچه ده او کوم یو هاټ ډسکشن روان دي د هغې نه سیوا پاکستان بھارت له نقصانات ورکړي دي د هغوی چې کوم ملیټري انسټالیشنز دي تنصیبات دي دا په نښه کړی شوي دي او د دې نه علاوه 15 الوتکې راغورځولې شوي دي کتونکو د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې پاکستان د بھارت خلاف د انتقام اعلان کړی دی یعنی مطلب څه هم پاکستان په هندوستان باندې حمله کولی شي او یقینا هندوستان په دې وخت کې ډیر په یره ترخه کې پروت دی د دې یرې ترخې پیمانه موږ ته په هغه ځای کې معلومه شي کله چې بھارتي سنجیده چې کوم انالیست دي تجزیه‌نګار دي او هغوی تجزیه ورکړي نو هغې نه داسې ښکاري چې ګنې بھارتي حکومت یعنی چې کوم ټاپ ټیر دی هغه ډیر زیات په یره کې دی اگر چې
خپل عوامو ته هغوی دروغ وایي د میډیا په ذریعه د اخباراتو په ذریعه سوشل میډیا په ذریعه خپل عوام یې ګمراه کړي دي. خو دا داسې ښکاري چې د بھارت د ټاپ ټیر چې کوم دی هغه ډیر زیات د یرې ترخې ښکار دی، ځکه چې پاکستان په باقاعده توګه د دې حملو د انتقام چې کوم دی اعلان کړی دی. د دې نه دا ثابته شوله چې جنگ به جاري وي، ځکه چې اسکلیشن کیږي. تاسو وینئ چې که پاکستان جوابي حمله کوي، یعنې څنګه چې ډي جي ایس پی آر اعلان کړی دی چې پاکستان څه وخت هم حمله کولی شي، نو دا به تقریبا د بھارت یو انالیست دی پراوین سوامي، که چېرته دا سچویشن مخې ته راغلی نو دا به یو آل اوټوار طرف ته لاړ شي، او یقینا چې هندوستان د آل اوټوار دپاره بالکل نه دی تیار، او دا به د هندوستان لپاره یو بل د شرم مقام، یو لوی امبیرسمنټ به وي چې پاکستان حمله وکړي او بھارت دا توان نه لري سره د پلکو فوج چې د پاکستان نه یو په درې سیوا دی، دغه رنګ د هغوی ایرفورس چې کوم دی د پاکستان په نسبت سیوا دی، د هغوی سره جنګي جهازونه سیوا دي، د هغوی سره چې کوم سمندري بحري جهازونه دي هغه سیوا دي. خو د دې باوجود د هندوستان دا جرأت نه کیږي چې د پاکستان طرف ته هغوی چې کوم دی فل فلج یا آل اوټوار طرف ته لاړ شي. دغه لږ ډېر اټیکونه کولی شي، لکه څنګه چې ما په تیرو علاقو کې کولی شي ذکر کړو چې بھارت صرف ټیکټیکل حمله کولی شي، یعنې څنګه چې بیګا کړی دی، یو سرجیکل سټرایک یې کړی دی. د دې نه اخوا د بھارت دا نه استطاعت نشته چې هغه مخ پر وړاندې خپلې حملې بوځي. کتونکو په دې ټول اپیسوډ کې کمزوري ترین بیان د مسلم لیگ نون راغلی دی. نه میا نواز شریف صاحب بیان جاری کړی دی، نه نریندر مودي چې کوم دی مذمت کړی، نه د بھارت مذمت کړی دی، نه د وزیر اعلی پنجاب مریم نواز د بھارت نوم اخیستی دی، نه د نریندر مودي نوم اخیستی دی. اگر چې یو ټویټ یې کړی دی، خو هغه ټویټ داسې ټویټ دی چې یعنې په شپیلي کې یو خبره کړې ده، خو داسې ښکاري چې د هغې ټویټ نه دا ثابتېږي چې هغې نه د بھارت نوم اخیستی دی، نه د نریندر مودي نوم اخیستی دی. دغه رنګ د مسلم لیگ نون یو بل اهمترین رهنما رانا ثناء الله هم ډیر زیات کمزوري بیان ورکړی دی. هغه وایي چې پاکستان خو بیګا جوابي کاروي کړې ده، مطلب چې بھارت حمله کړې ده، نو پاکستان هم په دې کې د بھارت چې کوم دی جواب ورکړی دی او بھارت یې په زغرولو باندې مجبوره کړی دی. یو صحافي په سوال وکړ که چېرې پاکستان خو دا وایي چې بهی دننه به موږ حملې کوو، نو هغه وایي چې که بھارت دویمه حمله وکړه، یعنې د جارحیت کوشش یې وکړ، نو پاکستان به بیا هم کوي حمله کوي. دا یو کمزوري بیان دی، ځکه چې ډي جي ایس پی آر وایي چې د دې بیګانه حملو به موږ انتقام اخلو او د خپل د دې لپاره به پاکستان په خپله د ځای او د مقام انتخاب کوي. بل خوا رانا ثناء الله وایي چې بیګا خو موږ حملې جواب ورکړی دی، او که په مستقبل کې جارحیت کېږي نو د دې به موږ جواب ورکوو. یقینا چې دا یو ډیر زیات کمزوري بیان مخې ته راغلی دی. کتونکو یو اهمترین ډیولپمنټ بل مخې ته راغلی دی چې بیګانه کړکېچ چې کوم شوی دی، په دې کې د مغرب او د مشرق چې کوم د ټیکنالوژي مقابله ده هغه مخې ته راغلی ده، او دا بې نقابه شوې ده چې خاص کر مغربي ټیکنالوژي چې به په جنګونو کې ډیر زیات ناز هغوی کوي چې به زموږ سره جدید ترین ټیکنالوژي ده. اوس د مشرق او د مغرب د ټیکنالوژي مقابله شروع شوې ده. د دې دا معامله به زه لږ ایکسپلین کړم چې څنګه د بھارت د رافیل طیاره، یعنې کوم چې فرانسیسي طیاره ده په فرانس کې جوړیږي، څنګه چې راوغورځولې شوه، تقریبا 3 طیارې د دوی راغورځولې شوي دي. د دې وروستو د رافیل چې کوم په انټرنیشنل مارکیټ کې کوم شیرز دي هغه راغورځېدلي دي، او داسې ویل کېږي چې تقریبا 9.9 تر 2% پورې 2% پورې دغه شیرز راغورځېدلي دي. د دې په اسانو الفاظو کې مقصد دا دی چې د دې قیمت یا د دې مانګ چې کوم دی، ډیمانډ چې کوم دی، دا 9.7% پورې راغورځېدلی دی. یقینا چې دا تاوان اربو روپو تاوان دی. د دې په مقابله کې JF-17 او دغه رنګ جیټن سی طیاره چې کوم ده د پاکستان سره دا دواړه تیارې دي، څنګه چې تاسو ته پته ده دا په چین کې تیاریږي. د چین چې کوم شینګدو ایرکرافټ کارپوریشن دی هلته تیاریږي، او دا تیارې ډیر زیات جدید ترین تیارې دي. نو د هغوی چې کوم شیرز دي هغه تقریبا 17% سیوا شوي دي په دنیا کې. مطلب د شینګدو ایرکرافټ کارپوریشن چې کوم دی د دې شیرز، د دې قیمت او د دې ډیمانډ 19% سیوا شوی دی. نو په دې ځای کې به تاسو اوس پوه شوي چې د مغرب او د مشرق چې کوم د ټیکنالوژي مقابله ده هغه څنګه کیږي. یقینا چې تاسو په دې باندې پوه شوي وای چې د مشرقي ټیکنالوژي یعنی چینی ټیکنالوژي د مغرب په ټیکنالوژي باندې سبقت وړی دی. د دې نه علاوه د بھارت په رافیل طیارو کې چې کوم میزایل انختی وي لګېدلی وي هغې ته ویل شي میټور. دا میزایل چې کوم دی تقریبا په 1.5 کیلومتره پورې خپل ټارګټ په نښه کولی شي. پایلټ ته به جاز په نظر نه راځي، صرف په ریډار کې په نظر راشي، او دا چې کوم دی دغه میزایل یعنی بھارتي جهاز
جهاز په 1.5 کیلومتره پورې پاکستان جهاز پناه کولی شي. خو بل خو پاکستان سره چې کومه ټیکنالوژي ده د پاکستان په جیب 17 تندر کې تقریبا PL-15 میزایل ورته ویلی شي تقریبا یو هفته وشوله چې چین پاکستان له ورکړي دي. دا 200 کیلومتره پورې خپل دښمن پناه کولی شي. یعنی بارتي جهاز کره اوچت شي او بارډر ته رانږدې شي او د بارډر سره نږدې یعنی د پاکستان په حدودو کې دننه یو پاکستاني جهاز الوزي نو د هندوستان جهاز به په ریډار کې پاکستان ته په 200 کیلومتره کې په نظر راځي او دا هیټ کولی شي. د دې نه علاوه زه بل ذکر وکم چې ډونلډ ټرمپ د بھارت چې کومه د حمله ده دا هم شرمناک ګرځولې ده. دا ولې شرمناک ګرځولې ده چې ځکه چې امریکې ته دا ټوله سیناریو اوپن و ځکه چې دلته امبیسي دی دلته د هغوی چې کوم دی کوآپریشن کېږي د دواړو ملکونو سره انفارمیشن تبادله کېږي. نو سهار وختي ټوله سیناریو امریکې ته کلیر و چې بیګا هو بھارت ته ډیر زیات چې کوم دی بھارت ته ډیر زیات د شرم مقام مطلب بھارت حمله کړې ده 100 ټارګټ یې پناه کړی دی مطلب جماعت یې پناه کړی دی یا مدرسه پناه کړی ده یا عام کورونه پناه کړی دی او په دې کې ټوټل چې کوم دی شپږ شواړه سیویلین ماشومان او زنانه پناه کړی شوي دي او شهیدان کړی شوي دي. او پاکستان چې کوم جوابي کاروایی کړې ده پای کې د هغوی اهمترین ډیفنس یعنی سکیورټي انسټالیشن چې کوم دي تنصیبات چې کوم دا پناه کړی شوي دي او هلته چې کوم دی یو بټالین دی هغه ټول بټالین چې کوم دی هغه دړې وړې شوی دی سوځېدلی دی په پاکستاني حملو کې. او دغه رنګ چې کوم د مغربي او د مشرقي د ټیکنالوژي مقابله وه نو مشرق چې کومه ټیکنالوژي مخې ته راوړلې ده او ګټلې ده په بیګاني سټینډ اپ کې. نو ډونلډ ټرمپ په دې غوسه ده چې بھارت ته ویلي دي چې تاسو انتهایی شرمناک کار کړی دی. د دې دا مطلب نه دی چې په پاکستان باندې تاسو حمله کړې ده یا اټیک کړی دی نو دا شرمناک دی. نو بظاهر یعنی بادي نظر کې خو داسې ښکاري چې د ډونلډ ټرمپ دا مطلب دی. خو د ډونلډ ټرمپ اصل مطلب دا دی چې مغربي ټیکنالوژي کوم چې د فرانس ټیکنالوژي و د بھارت سره هغه ایکسپوز شوې ده بې نقابه شوې ده او د چین چې کومه ټیکنالوژي ده هغه مخې ته راغلې ده بطور هیرو مخې ته راغلی دی. همدغه وجه ده چې د هغوی چې کوم شیرز دی په عالمي مارکیټ کې د شینګډو ایرکرافټ کارپوریشن هغه تقریبا 19% سیوا شوي دي. نو ډونلډ ټرمپ ته په دې ځای کې چې کوم دی ډیر زیات هضمیت یا امبیرسمنټ مخې ته ورغلی دی چې یعنې مغربي ټیکنالوژي فیل شوې ده او مشرقي ټیکنالوژي چې کوم ده دا کامیابۍ سره مخ پر وړاندې راغلې ده. کتونکو همدا د نننۍ ورځ همترین ویلوګ راتلونکي ویلوګ کې به هم د پاکستان او بھارت چې کوم جګړه کیږي یا چې کوم په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو چې کوم کړکېچ مخې ته راځي په دې اړه به تاسو ته تازه ترین او اهمترین معلومات بیا هم شریکوم. راتلونکي ویلوګ پورې اعجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پامان.